Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د جاوا کلیکشن فریم ورک ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په جاوا کلیکشنز باندې لا نور کار هم کوو. دا زموږ څلورمه ویډیو ده د جاوا کلیکشن فریم ورک په اړه. نو راځو ایکلیپس ته او ایکلیپس ګورو چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په یو اگزامپل باندې کار وکړو چې هلته موږ ارې لیست واخیسته او هغه ارې لیست ته موږ پنځه قسمه ډیټا ور پاس کړه چې موږ سره سټرینګ ده، بیا همدغسې انټیجر ده، بیا کریکټر ده او دا دوه آبجیکټس دي د دوه کلاسونو چې ما په زړه ویډیو کې جوړ کړي دي. ملګرو که زړه ویډیو نه لیدئ نو زړه ویډیو حتما وګورئ، ځکه په دغه ویډیو کې چې زه کوم اگزامپل کار کوم دا هم یو څه ناڅه ریلیټډ پریویس ویډیو یا مخکنی ویډیو سره لږ څه کنیکشن لري. ملګرو که خیال مو شوی ما تاسو ته په زړه ویډیو کې هم ویلی چې کله هم ته ارې لیست ته یا د ارې لیست چې کوم کلاس ده دې ته کومه ډیټا ور پاس کوئ، هغه که چیرې مثلا سټرینګ وي، انټیجر وي او یا هم کریکټر وي، دا تاسو ته ریټرنینګ ډیټا کوي او دا تاسو کولی شئ چې د سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن د میتھډ له لارې نه کولی شئ دا ایزلی تاسو پرنټ کړئ. او که چیرې احیانا تاسو د یو کلاس آبجیکټ لکه EMP1 چې کوم تاسو آبجیکټ جوړ کړی الریډي او یا هم د STU چې نوی آبجیکټ تاسو دلته جوړ کړی نیملیس آبجیکټ ورته وایي، دا تاسو جوړ کړی دی او دا دواړه مو پاس کړي، نو دې دواړو دپاره به تاسو څه کار کوئ؟ دې دواړو دپاره به تاسو بیا ټایپ کاسټینګ او یا ډیټا چیکینګ یا ټایپ چیکینګ به تاسو کوئ. لکه دلته تاسو وګورئ ملګرو ما ته مکمل ډیټا چیکینګ کړی دی او همدغسې بیا هغې نه پس ما ټایپ کاسټینګ کړی دی. ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل ووایم چې ټایپ کاسټینګ او یا ټایپ چیکینګ څه شی ته وایي. چون ما په زړه ویډیو کې هم کار کړی دی، خو په دغه ویډیو کې به زه یو اگزامپل باندې هم کار وکړم، نو دا به تاسو ته مکمل کلیر شي. او د زړې ویډیو په آخر صحنو کې دا خبره ما هم تاسو ته وکړله چې په راروانه ویډیو کې به زه په ټایپ سیفټي باندې خبره کوم یا ټایپ سیف باندې خبره کوم چې اصل کې ټایپ سیف وایي چې شته. نو راځو خپل سلایډز ته او هلته ګورو چې موږ سره نننی ټاپک چې کوم ټایپ سیف دی د هغې په باره کې موږ سره سلایډز څه شی وایي. ملګرو دا ما سره زوړ سلایډ دی چې کوم ما په زړه ویډیو کې کار کړی دی. که زه نوي سلایډ ته راځم نو دا تاسو وګورئ ملګرو، کلیکشن اور ناٹ ټایپ سیف. نو د ټول نه مهمه خبره دا ده چې باید موږ تاسو پوه شو چې یاره ټایپ سیف اصل کې وایي څه شته، بټ اریز آر ټایپ سیف. نو دې نه معلومیږي چې د ارې او د کلیکشن په منځ کې کمپیریزن یا مقایسه توب دی، موږ دواړه مقایسه کوو. نو ملګرو دلته که تاسو وګورئ وای اریز آر ټایپ سیف، دې ټایپ سیف نه مطلب دا ده که چیرې مثلا ته یو لوکیشن جوړوي او هغې ته یو کریکټرسټک ورکوي یا هغې ته یو خصوصیت ورکوي چې باید کومه ډیټا سیف شي، نو همیشه دپاره به هغې کې به همغه ډیټا سیف کېږي. که چیرې مثلا ته اکسس کول غواړې نو ته بیا مخکې نه پوهېږي چې یاره زه کومه ډیټا اکسس کوم. نو ملګرو که تاسو دلته دا وګورئ INT ما لیکلی دی یو ارې ده چې که چیرې هم تاسو مثلا په جاوا کې تاسو اریز جوړوئ نو هغه همیشه د هغې ټایپ سیفټي وي، یعنې د هغې ډیټا ټایپ چې کوم هغه سیف وي، هغه به کنفیوز کېږي نه. که تاسو دلته وګورئ ملګرو که زه چیرې احیانا په جاوا کې INT او ارې اخلم نو هغې کې به همیشه INT ډیټا یا انټیجر ډیټا به سیف کېږي. په دې کې تاسو هېڅکله نشئ کولی چې سټرینګ او یا فلوټ ډیټا ور سیف کړئ. او که چیرې احیانا زه څه کار وکړم فلوټ یا ارې واخلم نو په هغې کې همیشه زه کولی شم چې فلوټ ډیټا ور سیف کړم. ملګرو که تاسو دلته وګورئ ما لیکل کړي چې on the other hand collections are not type safe. څنګه دلته که تاسو وګورئ ملګرو ارې لیست چې زه کله هم یو ارې لیست ډیټا ټایپ واخلم چې دا موږ سره یو د کلیکشن یو کلاس دی. ملګرو که تاسو دلته راسه وګورئ دا وګورئ موږ سره دلته تاسو وګورئ ارې لیست، دا تاسو وګورئ کلاس، دا د کلیکشنز کې یو کلاس دی ما سره. چې کله هم تاسو ارې لیست واخلئ نو د دې کنټین یا چې کوم د دې چې کومه ډیټا ده هغه ډفرنٹ ټایپ ده. ګوره کنټین ډفرنٹ ټایپ اف ډیټا، په دې کې ته کولی شئ چې ته INT هم ور واچوئ، په دې کې کولی شئ چې سټرینګ هم ور واچولی شئ، په دې کې ته کولی شئ چې هر قسم ډیټا ور واچوئ. لکه څنګه که تاسو دلته وګورئ ملګرو دلته ما 15 قسمه ډیټا ور اچولې ده، هم پکې سټرینګ پرته ده، هم پکې INT او هم پکې کریکټر او هم دوه نور قسمه آبجیکټس په دې کې پراته دي. نو دغه په وجه باندې دې ته څه ویلی شي، دې ته موږ تاسو وایو چې دا ډفرنٹ ډیټا ټایپ اخلي، نو د همدغې د وجې نه دا موږ سره ټایپ سیفټي د دې نه وي. صحیح ده ملګرو. اوس دلته تاسو ته یوه بله خبره ما لیکلې ده چې however collections are not type safe, therefore we can face some problem of type checking and type casting. نو څنګه چې تاسو پوهېږئ لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل چې کلیکشنز چې دي دا ټایپ سیف نه دي، نو د همدغې وجې نه تاسو دغه دوه پرابلمز کېدی شي چې په پروګرامینګ کې تاسو فیس کړئ او دغه پرابلم سره به تاسو څنګه ډیلینګ کوئ او دغه به تاسو مثلا څنګه ریکګنایز کوئ یا پیژنئ چې مثلا ټایپ چیکینګ څه ته وایي او ټایپ کاسټینګ څه ته وایي. نو ملګرو دلته ما یو پروګرام هم
کوډ تاسو ته دلته پرووایډ کړی دا خو زه په دې باندې پریکټیکل کار هم کوم او که تاسو وګورئ په زړه ویډیو کې ما په یو پروګرام باندې کار وکړ دې کې ما څه کار کړی دلته کې ما د هغې کنورژن یا ټایپ کاسټینګ اصل کې کنورژن ته وایي او همداسې د ټایپ چیکینګ که دلته تاسو وګورئ ته ټایپ چیکینګ وایي ملګرو دا چې دا ټایپ کاسټینګ دا وګورئ مثلا دلته ای ام پي چې دا هغه د آبجیکټ چې کوم دی آبجیکټ یعنی روټ کلاس چې کوم آبجیکټ ده هغه موږ بیا چیک کړی دا ټایپ کاسټ کړی دا ګوره ای ام پي ته موږ ټایپ کاسټ کړی ټایپ کاسټ یعنی کنورټ کړی موږ روز یو بل اگزامپل باندې کار کوو او په دې اگزامپل کې به هم موږ دغه دوه پرابلم به ریکګنایز کړو یعنی په دغه دوه پرابلم باندې موږ تاسو کار وکړو چې اصل کې ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ وایي چې دا بیا دلته کې ما خبره کړې ده چې in order to make collection type safe we have to go with generic concept مګرو چې کله هم موږ تاسو collection framework start کړو په سټاپ کې ما تاسو ته ویل چې auto boxing او generic دا دوه ها کانسپټ دي چې د همدغه د وجې نه collection framework ډیر زیات پاپولر شو او اوس په پروګرامینګ کې دا کانسپټ استعمالېږي نو خیر پر روانه ویډیو کې زه په جنریکس او auto boxing باندې مکمل درته کار کوم خو په دې ویډیو کې راځو موږ تاسو په شی باندې کار کوو زموږ کار په دې ویډیو کې په ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ باندې دا دواړه هغه وخت دا پرابلمز تاسو ته مخامخ کیږي چې کله هم تاسو په کلیکشنز ته ټایپ سیفټي ورنکړه نو نورمالي تر نن پورې مثلا موږ چې دا پروګرام باندې کار کړی په دې کې ټایپ سیفټي نشته هغه لپاره خپل ټایپ سپیسیفیکیشن کوي او کنورژن هم نشته کنورژن هم موږ تاسو خپل هغه د دې چې کوم ټایپ کاست یا کنورژن هغه موږ تاسو خپل کوو سپوز زه لازم ګورئ مګرو دلته مثلا ایم پی ده او همداسې STU دی او همداسې ټیسټ کلاس ده که زه راشم احیانا دلته راشم یو بل کلاس واخلم سپوز زه ورته وایم چې ماته یو ټیسټ کلاس راکړه ټو نو نیو او دلته ورته وایم چې ماته ټیسټ کلاس راکړه او دلته ورته وایم چې ټیسټ ټو مې واخیسته دا ما سره ټیسټ ټو کلاس شو دې کې مین فنکشن اخلم دا به زه واخلم دلته نو تاسو وګورئ دا ما سره یو خالي ټیسټ ټو کلاس دی او په دې کې به زه راشم ورته وایم چې ماته ارې لیسټ راکړه array list صحیح دی نو array list کې به زه راشم ورته ووایم دلته زه ورته وایم چې m list صحیح دی که نه یا list به ورته واخلم array list is equal to new array list دا په دې شکل واخیسته دلته مې دا قوسونه ختم کړل نو ما سره د لیست په نوم باندې یو array list ما جوړ کړ کلیر ده اوس دغه ته زه ډیټا ورچوم کومه ډیټا ورچوم زه غواړم چې دغه EMP او د STU څه شی وکړم آبجیکټ ور پاس کړم زه نه غواړم چې په دغه لیست کې نارمل یا کومه چې کوم ما سره شارټ I mean simple data like a string integer یا character that doesn't ور پاس کوم زه غواړم چې یوازې دا دوه objects ور پاس کوم کوم یو د STU یو object ور پاس کوم او د EMP نو د غیر لپاره به زه راشم ته سمپل ورته وایم چې په دغه لیست کې ماته څه کار وکړه list dot add کماته هلته به زه ته چې نیو object جوړ کړه صحیح ده که نه دا یو زه غواړم چې یو nameless object جوړ کړم new STU صحیح ده قوس واس قوس بند او دې کې به زه ورته وایم ګورې موږ که زه دلته پرس کوم دا ماته وایي چې ته څه کول غواړې فور ایګزامپل زه به ورته وایم چې ماته ID لکه د student ID 1 او هغې نه پس د student name لکه فور ایګزامپل ما واخیسته خان نو خان ما سره یو student دی نو مګر که تاسو دلته دا ګورئ په دغه لیست کې اوس ما یو آیټم اډ کړی دی دا تاسو ګورئ مګر اډ دغه یو آیټم شو صحیح ده که نه دا کوم آیټم دی زه به ورته ولیکم چې object of STU class added on index number 0 index باندې ما سره چې اډ شو د STU object را اډ شو زه به راشم یو بل object به هم ور اډ کړم ورته وایم چې list dot add کماته صحیح دی list dot add کماته new EMP به زه واخلم EMP ما سره یو بل کلاس دی لکه دا دلته به زه ورته وایم قوس واس قوس بند او دلته به زه ورته وایم ګورې مګرو که زه راشم EMP کلاس کې وګورم ما په زړه ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلې دې کې ما سره EMP ID ده او EMP name ده نو زه به سمپل راشم دلته ورته وایم چې اولنی ما سره ګوره کنټرول پریس چې کله تاسو پریس کړئ دلته به تاسو ته ډیټیلز هم درکړي چې دا دوه آرګیومنټ تاسو نه غواړئ ګوره int EMP ID او string EMP name نو زه به راشم ورته ووایم چې اول دی فور ایګزامپل ما سره ډبل 1 او کاما هغې نه پس به زه خپل نوم ورکړم ظریف په نوم باندې څه دی که نه ظریف په نوم باندې ما یو آرګیومنټ ورکړی نو زه به دې ته ولیکم چې object of EMP class added EMP class object ور add شو on index number 1 نو دا اوس ما سره اولنی انډیکس دی نو ګورو دا د ګورې دا دې ته وایي چې لوکیشن پریزرو په 0 انډیکس باندې په دغه لیست کې ما سره په 0 انډیکس باندې په اولنی لوکیشن چې کوم 0 دی هغې باندې ما سره د STU
object پروت دی او بیا په 1 انډیکس باندې ما سره د emp object پروت دی زه لازم ورته چې دینه پس به دې کې یو بل object واچو list dot add دا ګوري add کا اوس ورته زه بیا غواړم چې ور add کا څه شي ور add کا ماته stu صحیح ده کنه new stu ور add کا صحیح ده stu class بیا قوس واس زه ورته چې 2 کاما او ته به زه ورته واخلم جان نو دا وګورئ ملګرو یو سټوډنټ ما سره خان دی او یو سټوډنټ ما سره جان دی خو دا چې دی بیا د ما سره په انډیکس نمبر څه شي باندې پروت دی object of stu class add it صحیح ده کنه add it on index number 2 صحیح ده نو درې objects ما ور add زه غواړم چې دا access کما مخکې که مو خیال شوي په ټیسټ 1 کلاس کې یو ځړه ویډیو کې ماته موږ تاسو په object په تر باندې access کړ خو په دې کې زه لازم یو بل طریقه ده په دې طریقې access کوم سپوز ورته مچې ته ماته څه کار وکړه د list dot so get list dot get دې مطلب دا دی چې ته ماته getting کم لوکیشن فور ایگزامپل زه ته چې د زیرو لوکیشن ماته ته ډیټا راکړه نو په زیرو لوکیشن باندې ما سره چیپ پروت دی په زیرو لوکیشن ما سره د stu ډیټا پروت ده که زه ته ورته چې فور ایگزامپل 1 نو په 1 لوکیشن باندې ما سره چیپ پروت ده د emp ډیټا پروت ده که زه ته ورته چې 2 نو په 2 لوکیشن باندې ما سره بیا د stu ډیټا پروت ده نو ته مجبور یې سپیسیفیکیشن وکړې دې ته وایي ګوره ډیټا چیکینګ صحیح دی مګر که زه ته ورته چې د زیرو راکړه او هغې نه پس ورته چې دغه د څه شي ډیټا ده زه مجبور یم چې مخکې نه پوه شم چې مثلا په زیرو باندې د کوم کلاس ډیټا پرته ده د کوم کلاس ډیټا ده د stu نو زه به راشم ته مثلا ورته چې stu فور ایگزامپل student 1 is equal to څو کا ټایپ کاست کا stu په دې شکل باندې ګوري student of څه شي student of 0 صحیح ده کنه stu list of get 0 نو که اوس دلته راشم ورته چې print کما ته صحیح ده print کما ته قوس واس sorry not print زه ورته چې sys out کا او دلته ورته چې ته ماته s1 dot دا ګوري sid او plus دلته بس دا سپیس ته واخلم یا بس کاما کیدم د سپیس په ځای باندې او دلته راشم ورته چې s1 dot s name دا ګوري واپس نو که دا وزو رن کوم دا تاسو رن میکر دا ماته کار کوي چې خان صحیح ده اوس ته مجبور مکلف یې چې دلته سپیسیفیک لوکیشن ورکړي فور ایگزامپل که زه ورته چې 2 نو دا ګوره زه دا رن کوم دا ماته وایي چې په 2 لوکیشن باندې ما سره چې 2 جان دی ځکه د دې چې کوم آی ډي ده هغه 2 ده او دې آی ډي چې ده 1 ده نو جان دی که چې احیانا راشم ورته چې ته ماته د 1 واخله نو 1 ما سره اوس دلته چیرې مګوره 1 emp ده او تا دلته کلاس چې ورکړه stu نو دا به تا ته ایرر درکړي دا تاسو ګوره مګوره دا به تا وایي چې کلاس کاست ایکسپشن ده نو دا ګوره دا اوس پرابلمز دي دا مکمله پرابلمز دي چې ته فیس کوي دلته خو تا څه شی وکړه په حساب ټایپ کاسټینګ وکړه خو دلته مثلا د دې چې کوم ټایپ سیفټي د هغه ټایپ پاتې نشو دا ور دي ته وایي ټایپ سیفټي دغه لپاره مو وایي چې کلیکشن اور ناٹ ټایپ سیف دا ګورم هغه ټایپ له لاس ورکړه که دلته په تر هغه پورې چې زه دې ته سپیسیفیک ډیټا ورکوم نو دا کار کوي خو که چیرې احیانا زه څه کار کوم دلته فور ایگزامپل 1 ورکوم نو بیا دغه چې کوم تا ټایپ کاسټینګ کړی دی د دغه میچینګ د دغه لوکیشن سره نه کیږي آی مین دغه انډیکس سره نه کیږي په همدغه وجه چې دا بیا دا پرابلمز ورکوي نو دې لپاره به زه to overcome this problem یعنی دا پرابلم به څنګه نومه سپوز وته مې صحیح ده دا خو ما وکړ فور ایگزامپل په 0 او 2 باندې کار کوي په 1 باندې کار نه کوي نو بیا به زه دې لپاره څه کار کوم دې لپاره بیا ته څه کوي چې فور ایگزامپل ته راشي دلته ما په دې کې تاسو دا ویلم دي چې دې لپاره تاسو object.mlist.get دا به تاسو استعمالوي چې object is equal to mlist.get 0 صحیح ده فور ایگزامپل زه کولای شم چې راشم دلته ورته ما چې ته ما څه کار وکړه چې object چې کوم کلاس دی او یو ځل ته چې m list واخله .get کا کوم لوکیشن غواړي سپوز وته ما 0 صحیح ده کنه او یا د دې په ځای باندې استعمالوم دا ګوره ما 0 ته تیار اخیسته صحیح ده 0 مې تیار اخیسته سپوز یا امدلته صحیح ده دلته مې دویم استعمال کړه ځکه کېدای شي زه وروسته په دې کې بیا چینجز راوړم زه ورته چې دا واخله خو دا ته stu ته ما اچوه لکه دلته کې ما stu ته واچو کنه دا ټایپ کاست مې کې stu ته زه ورته راشم ورته نه دا object چې کوم روټ کلاس دی object for example ob is equal to so کماته د object class ته دا ماته کنورټ کړه نو دا اوس مکمل object class ته کنورټ شو هغه نه پس کولای شم ته چې f کچېره څه شو ob instance of صحیح ده کنه instance of څه شو stu نو بیا ته ماته څه کار کوه ته بیا ماته دلته کې دا کوډ ران کوه else f کچېره ob instance of
instance of څه شو emp نو بیا ته ماته څه کار کوه emp ما سره چې دی کلاس دی دا ګورې دا او دلته ما دغه object ور پاس کړی emp نو بیا ته ماته دا کوډ رن کوه اوس به دلته راشم سمپل ورته وایم for example کچېرې instance of څه شو stu شو نو بیا ته څه کار کوه دغه ob ماته convert کا اوسې stu زه به واخلم چې like for example s1 ما سره شته دی نو زه به دلته راشم ورته وایم چې s like for example s2 به واخلم دا is equal to new sorry not دلته به ورته وایم چې stu convert یې کړه ماته څه شی ob صحیح دی دا او هغې نه پس بیا ماته system out که ماته څه شی دغه s2 صحیح دی ښه ورته وګورئ ملګرو s2 dot id بیا پلس او دلته به زه واخلم space او بیا پلس او s2 dot id دې شکل باندې کلیر ده موږ دا او دلته به زه سمپل ورته وایم چې که چیرې فار ایگزامپل دغه object یعنې په دغه زیرو لوکیشن باندې دلته ما اخیستی دغه زیرو لوکیشن باندې ما سره چې شو د emp کلاس راغی نو بیا ته ما ته څه کار وکړه کنورژن وکړه که ټایپ کاسټینګ وکړه زه به ورته وایم چې emp زه به واخلم چې e1 صحیح ده که نه employee1 is equal to new not new sorry the type cost was emp the convert type costing the coming or type cost object again pas بیا ماته چاو که sys out او په دلته کې بیا ماته ووایه چې سپوز ورته وایم چې e1 dot ماته څه کار وکړه دیزې کې به زه ورته وایم چې e1 dot دا ګوره emp id راکړه بیا ماته څه کړه دا واخله او دلته به زه دلته واخلم پلس e1 dot emp name راته راغلی ده اوس ملګرو زه دا پروګرام رن کوم د تاسو وګورئ سمپل نو 1 خان او 1 راغی ځکه 1 راغی چې دلته ما sid او sid زه به ورته s name واخلم ډاټ s name صحیح دی اوس به زه دا رن کوم د تاسو وګورئ ملګرو سمپل دا ګورئ خان راغی اوس که چیرې احیانا دې ځای کې څه کار کوم دې ځای کې زه ورته راځم 1 ورکوم نو دا به اټومیټیکلی هغه پرابلم تا سالو کړي دا به اوس ګور رن کړه نو په 1 باندې تا سره چې پروت دی 1 باندې تا سره 11 ظریف پروت دی دا ګور ملګرو دلته ما 11 ظریف ورکړی نو اوس دا دلته چیکینګ کوي صحیح ده که نه دې ته وایي څه شی ټایپ چیکینګ دا چې کوم ما تاسو ته ویلې چې ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ که تاسو دلته وګورئ ملګرو دې ته وایي ټایپ چیکینګ که زه چېرته فار ایگزامپل ته ورکوم چې لایک 2 نو دا به اټومیټیکلی خپله چیکینګ کوي نو 2 تا سره چې پروت دی په 2 انډیکس نمبر باندې تا سره د STU پروت دی نو دا ته وایي چې خان او دلته کې بیا ته وایي جان دواړې ته د راکړه صحیح دی دا چې کوم دی دا خان دا د دې پرنټ آوټ دی او دا 2 جان چې دی دا د دې پرنټ آوټ دی دلته چیکینګ کوي چې په 2 انډیکس باندې کوم object پروت دی دلته ګورئ په 2 انډیکس باندې که چېرې د STU object بیا د ماته د 2 ډیټا راواخله صحیح دی زه اوس راځم ته 1 اخلم دا رن کوم دا ګورئ نو په 1 لوکیشن باندې ما سره په 1 لوکیشن باندې ما سره د emp object پروت دی نو دا بلاک به ما سره رن کیږي او که زه ورته 0 اخلم نو په 0 لوکیشن باندې بیا ما سره چې کوم object پروت دی دا ګورئ ملګرو په 0 لوکیشن باندې بیا ما سره د STU object پروت دی نو دا به بیا رن کیږي نو دغه ته وایي اصل کې ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ چې ته وایي چې دلته کې ته ورته دوباره ټایپ کاسټینګ کوي صحیح ده ملګرو نو دا چیرې دې ته وایي اصل کې پرابلمز کوم دوه پرابلمز دي دا هغه دوه پرابلمز دي چې وایي ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ اوس که ته غواړې چې دغه دوه پرابلمز تا سره نه یعنې ته غواړې چې ستا پروګرام په خپله اټومیټیکلی ټایپ چیکینګ او ټایپ کاسټینګ وکړي نو هغې لپاره به موږ تاسو چې ان order to make collection type safe که ته غواړې چې ستا collections چې دي هغه ټایپ سیف وي نو بیا به موږ تاسو په چی باندې کار کوو په جنریټ کانسپټ باندې کار کوو جنریټ کانسپټ چې دي ملګرو هغه په روانه ویډیو کې ورته کار کوم او هلته ما دا خبره هم کړې چې before going to talk about generic concept you might know about auto boxing concept in collections ملګرو auto boxing concept چې دی که مو خیال شي په بله ویډیو کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې که چیرې فار ایگزامپل ته غواړې یو ډیټا انټري وکړئ فار ایگزامپل زه همدغه لیست ته غواړم چې څه وکړم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې لیست زړه ویډیو وګورئ زړه ویډیو کې دویمه ویډیو ده زما په خیال د کلکشن فریم ورک په کې ما دا خبره کړې ده فار ایگزامپل که زه اډ کړم او زه غواړم چې ور اډ کړم ورته انټیجر ویلیو نو د هغې لپاره به زه څه کار کوم هغې کې به زه ورته وایم چې انټیجر فار ایگزامپل انټیجر dot value of صحیح ده که نه او دلته به زه ورته ولیکم چې فار ایگزامپل 100 دا دې مطلب دا دی چې اوس ما سره د بل سمپل راشم ورته وایم چې object
of integer class. Integer class added on index sachet on index number 3 بدريم غباندي added on بدريم index باندې موږ تاسو شو integer value واچو نو دغه اصل کې څه شی دی د ته وایي چې په د 1.4 چې کوم ورژن دی د جاوا هغه نه مخکې چې څومره جاوا ورژن دی هغه موږ تاسو په دې شکل باندې انټری کوله که تاسو مثلا string integer character ورکوي خو اوس چې دی اوس موږ تاسو ضرورت نه لرو چې دغه کار وکړو دا په خپله اتوماتیکلی خپله کمپایلر دا کار کوي د دغه لاین په ځای باندې تاسو کولی شئ چې دا لاین ما کومنټ کړ دغه لاین په ځای باندې تاسو کولی شئ چې ډایرکټ راشئ ورته وایئ چې اډ که ماته څه شی اډ که ماته 100 او دلته کې از 1000 فار ایگزامپل نو کولی شئ چې دغه میسج ورته دلته هم ولیکئ نو دغه ته وایي آټو باکسینګ یعنې دغه کنورژن چې کوم ده فار ایگزامپل دغه کنورژن چې کوم دی دې کې د انټیجر ویلیو اف دغه کنورژن اتوماتیکلی خپله کمپایلر کوي دا خبره ما مخکې هم تاسو ته کړې ده مګر نو دغه ته اصل کې وایي auto boxing او دا د 1.4 نه پس چې 1.5 او هغې نه پس موږ سره مختلف نور چې څومره ورژن د جاوا راغلي هغې ټولو کې دا اتوماتیکلی دا په خپله اجرا کېږي یعنې you don't need to write like this ضرور نه چې دا داسې ولیکي دا داسې ولیکه دا هم څه شی دی انډرسټانډبل دی د کمپایلر دپاره کمپایلر په خپله آټو باکسینګ کوي خیر پر روانو ویډیو کې په هغې باندې نور اگزامپلز هم کار وکړو او دلته ما هم تاسو ته یو اگزامپل درکړی دی په سټارټ کې سپوز دیز کې که تاسو راشئ وګورئ دلته کې آټو باکسینګ دی که تاسو دلته وګورئ list dot add I په خپله ما سره یو int یعنې انټیجر دی دیز کې ما سره انټیجر ویلیو of I نه ده ډایرکټ I ور پاس کړی دی نو ملګرو دا موږ سره د جاوا کلیکشن کې په څه شي باندې موږ کار وکړ په collections or not type safe په type safety باندې موږ کار وکړ او پر روانو ویډیو کې موږ تاسو په جنریکس باندې کار کوو نو ملګرو یو خبره زه کول غواړم چې ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ دا اډوانس کانسپټس دي په جاوا کې او زما په خیال په یوټیوب کې به د فرست ټایم دپاره وي دا شی په پښتو کې نورو ژبو کې کیدای شي پیدا کړي تاسو په انګلیسي او مختلفو نورو ژبو کې خو په پښتو کې په دې لیول باندې زما په خیال په اول ځل به یوټیوب کې نو کوشش کوئ چې تاسو ویډیوز شیر کړئ دلته ما سره مکمل جاوا دی د زیرو نه مخه تر اډوانس لیوله پورې همداسې بیا انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ دی مکمل زما د یوټیوب نوم دی ظریف بهادري حتما سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان